ګوره ښځې دا خدای خاطر وکړه نو اختر چې کله تېر شوي نوره غوښه زه د کوم ځای نه راوړم بس یې که نه خلکو کره څه به پرتې خونې پخېږي بیا هغوی نه نورې غوښې کومه دي خلکو کره سر دې ښه ورشه هغه خلکو کره ورشه که نه چې تا پسې سپی کړی و هغوی ته خو دې غوښه پاتې ده که نه هلته ورشه که نه هغوی ته خو دې غوښه پاتې ده په غوښه به زه څه وکړم چې په سپي یې خوړم هغه دونه ظالم دی چې یې راپسې کړه ما به څه کړي وي ورشه نه دې خوري ورشه بلا دې نه وایي وی نه دي خوري مسلمانې ما ته چې وي دغه سپی ډېر ډینجرس دی ډېر خراب سپی دی ولې مې بې ماتې ورشه که نه ما سره ډېر بحث مه کوه که نه ورشه نو دا چې د باندې اوس را باندې کړم او ښه دې وټکوم بیا د ګاونډیانو مو په ښځه باندې را باندې کړي دي او یې ښې وټکوله سر دې ښه ورشه بسه چبوته وربه ته راته برابره شوي ملاس دي چې هغه کومه ورځ به چې مونږ پرې واده کوو دا کومه ورځ وه اوس غوښه را کوم ځای نه اختر چې کله تېر شوی ته به وایې د خلکو کره غوښې پرتې دي تاسې ډېرې خبرې مه کوه ښه ستړی شومه موټر سایکل والا ته مې وي هغه ځای پورې مې لږ بوزه نه وي وی هسې نه ماما جیب رانه ونه وی خلکه دونه بېدباره شوي نن سبا ټول خلکه جیبونه وي نو دا روغ خلک هم پکې غله خلکو ته ښکاري نو مزل کولی شوس او دې ګرمۍ کې ښځه اوس ښځې ته په غوښه څه کې خو هم په دغه ټیپرو به ګزاره کوو خلک ځان له مرچوبي کوي ګزاره کوي ښوروا کې به یې لږه ماته نو ته اوس په غوښه څه کې چې اوس په غوښې زه راټولوم ډایرکټ سپی راپوشي نه شي خو یې تړیم نه ظالم دی سلام علیکم حاجي صاحب وعلیکم سلام حاجي صاحب لږه غوښه مې پکار ده څه غوښه د قربانۍ غوښه که نه خو ختمه شوې ده که نه د قیامته پورې خو به پرته نه وي که نه نه دغه دی دا هغه زه چې دلته غوښې د راغلو وم که نه هغه د اختر په ورځو نو تا ما پسې هغه سپی راپسې کړو نو هغه غوښه خو ما نو همدلته پاتې شوه نو زه یم که هغه پرتې بس هغه را لرو که هغه خیر دی نور دې نه په عذابومه نه به د قیامته پورې پرته وي زه خو په خپلو سالوګانو ته ناست یم الوګان مې پخومه څنګه په الوګانو دې د خیره سره شروع واچوله او په الوګانو مې شروع کړې ده خو کیدای شي بېګا له ټیپر پخه کړمه ها چې ته دې غوښې پسې ګرځې نو تا دا کوټ ولې اچولې پرې ګرمۍ کې دا حاجي صاحب څو خوشته نه که نه څوک اواز نه اوري نه 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 دا داسې کاري که نه چې بعضې وخت یا ناظمان را سره میلو شي یا دا داسې د واده خاده پروګرام وي که نه نو که هغوی داسې ما له داسې پټ موټي را کړي نو بس زه دې جیب کې واچوم دې کې جیبونه لږ زیات دي که نه ښه پوخ سوالګر یې نه که مړه خیر دی که غوښه دې را کړې نو زما به پرې مړې ژوندی کور کې ټیک شي کور کې مې اوس پرېږدي نه مړه څه چل لرې وکړه که نه خیر دې رویه کاږه ښه ودرېږه لږه شان شته ادله روباسم ښه وایي خدای درسه ډېر خو که پاک پروردګار دې منه بس دا ښه عمل دی خدای قبول که والله پاک در سره ډېر خو که نیکه خدای له ډېرې تېرې درکړي به زه به څه وکړم نو هغه دا دی د ما نه دا اړه پوخ کړو نه دې وخوره پرېږه ته دې نه پرېږې مړه پرې سوال دې ستا دا خوله وشلېده